السلام علیکم. یو ضروري میسج له تاسو سره شیروم چې کوم فاونډیشن د اف ډبلیو په نامه باندې ما چلوي هغه د نن څخه بند سولو. ستاسو د ټول یو کور ودان چې پر ما مې خپل اعتماد بروسه وساتله. الله ګواه دی ستاسو کوم ډونیشن ولو هغه چې څوک یې مستحق وو ما د هغو پورې ورسولی دي. که بیا هم یو غلطي راڅخه سوي په هغه باندې بخښل به سره کوو. تاسو ټول ته معلومه ده دا زموږ ستاسو علاقه یو قبایلي علاقه ده. دلې هر یو عزت لري، تربور لري، دوست لري، دشمن لري. که دی هر څومره مسکین وي وده ته د خپل د عزت څخه تیر شي بل شی نه دی او په خپل عزت باندې دی خپل سر هم قربانوي. نو بیا دی د مسکینۍ په حالت کې به ولو دا زموږ فاونډیشن به چې کومه مرسته ورسره وکړله نو د هغه ویډیو به موږ په سوشل میډیا کې هم ورکوله. وایي د فاونډیشن د هغه رول دی چې خلکو ته به اکټیویټیانې ورښکاره کوي، دوی بیا ډونیټ کوي. نو هغه مرسته به دومره به ده ته فایده نه وررسوله لکه ده ته بیا نقصان ورسوي. د ده عزت ته بیا نقصان ورسوي. د ده د بچیانو لپاره د ده خاندان لپاره به یو پیغور جوړ سوله. او مین ریزن د اف ډبلیو چپټر کلوز کېدو مین ریزن دغه هم دی چې د تا سره به شیر کړمه. یو سپین ږیري اکا چې نن اووه ماتمه ده د دې دنیا څخه سترګې پټې کړلې. د هغه ډېر ستړی ژوند و، ډېر د نیستۍ په حالت کې ژوند پر تېر سولو. د ما سره به کښېناستی په دوکان کې د ده 5-6 بچیان دماغي ناروغي یې درلودله ناجوړه ولو. نو بیا ما ویډیو جوړه کړله چې خلک ډونیشن دې ورله راواستوي. نو تقریبا د 4 لک سابه ډونیشن ورله راغلی. خو په دا پیسو باندې د ده په ژوند کې هېڅ بدلون نه راغلی. نور ستړیاوې، نور ناجوړیانې، ډېر د تکلیف ژوند پر تېر سولو. نو د مرګه څه مخکې دی خو هره ورځ د ما سره کښېناستی. نو ما ته یې ویلې چې په زله کشکې دا ویډیو مې نوی جوړه کړې. د ویډیو څه مخکې هم خدای ساتلم او اوس دا دی نور هم ستړی یم. او دا یې راته ویل چې دا ویډیو زما د بچیانو لپاره یو پیغور سولو. تربورونه هم پیغور راکوي. د ده مجلس زه رایاد کړم بس ما له په خپل ځان باندې افسوس راسي او وایم چې کشکې ګسه دا کار دې نوی کړی، دا ویډیو یې دې نه جوړولی. نو د هغه سپین ږیري اکا هم ریزن دی په د هغه باندې د هغه فاونډیشن مې ختم کړي. په علاقه کې کوم خلک د فاونډیشن کارونه کوي هغو ته زه دا ریکویسټ کوم چې دا کار بالکل پرېږدوئ. هېڅ سکون نشته. کې خلکو ته مې ودونه ورکړو، کاروبارونه مې کې ور جوړ کړلو، ویډیو یې په سوشل میډیا کې راکړلې. دا ویډیو د دوی یو بدنامي ذریعه وله، د دوی لپاره پیغور و، د دوی د بچیانو لپاره. د دې له وجې ما سکون یوه ورځ هم نه دی کې محسوسه کړی. نو تاسو ټول ته هم چې دا کار پرېږدوئ. الله دې موږ تاسو ټول ته خپله راکړي چې د چا څخه په پټه ښه وکړو چې بل مسلمان نه شي په خبره. او حضور نبي پاک صلی الله علیه وسلم د هغه وایي چې کوم شی ځان له خوښوي هغه بل مسلمان هم خوښوه. نو څوک ما سره مرسته کوي او دی زما ویډیو جوړوي دا شی خو زه خپل ځان له نه شم خوښوی. نو بیا بل مسلمان له ولې خوښه کړم؟ نو د دې له وجې دا کار مې پاته کړئ. ستاسو د ټول کور ودان چې پر ما مې اعتماد وساتئ. مننه.